دا د کابل ښار کمپنۍ سیمه ده. په دې سیمه کې د افغاني ګاڼو یو کوچنی بازار شته چې ډیری هیوادوال ترې خبره دي. په دې بازار کې تر ټولو ښې او په زړه پورې افغاني ګاڼې تولیدېږي. غوښتل مو له یاد بازار څخه لیدنه وکړو او ځینې لاسي صنایع واخلو. په دې مارکیټ کې د ګاڼو سربیره افغاني جامې هم خرڅېږي. د یاد مارکیټ له یو دکاندار سره مو خبرې کولې. هغه ځان عبدالرؤف معرفي کړ او زیاته یې کړه چې د اوړي په پرتله په ژمي کې د دوی پلور کم دی. وضعیت بازار خال زمستان است. تو بازار نیست، خب بازم شکر است، چیز نصیب باشه میرسه. د عبدالرؤف په وینا دغه زیورات د بېلابېلو ولایتونو د فرهنګ استازیتوب کوي. دیگه هر ولایتی میگیره دیگه، از وردک گرفته تا میدانی و غزنیچی و خوستی و پکتیاوال. عبدالرؤف وایي په دکان کې شته ګاډۍ ټولې په لاس جوړې شوې او په دې بازار کې تر ټولو ښکلی لاکټ تر 15,000 افغانۍ بیه لري. کستن یا باز مثال قیمتایش از نسبت به دیگه قیمت ضعیف است. هر سیتش تقریبا 5,000 5,500 میم. له یاد دکاندار سره مو خبرې کولې چې د بل دکان څخه د ګاډو روښنایي زموږ پامځان ته راواړوو. په دې دکان کې بېلابېلې افغاني ګاډۍ شته وې چې په زړه پورې او ښکلي رنګونه یې درلودل چې هر یوې د افغانستان د اصلي کلتور استازیتوب کولو. د دې مارکېټ یو بل دکاندار وایي چې د ګاډو په جوړولو کې په هر دکان کې شاوخوا 15 کسان کار کوي. د تولید از انشالله کې 15 نفر برابر میشه. عزیز الله زیاتوي چې په دې بازار کې د افغاني ګاڼو سربیره پاکستاني ګاڼې هم تولیدېږي، خو د افغاني محصولاتو کیفیت او بیه تر پاکستاني لوړه ده. مالای پاکستانی است، مثلا 1200 800 500 قسمی است. یک مرخایشان پاکستانی ارزان میه، وطنی قیمتتر است. دغه دکانداران چې له خپل بازار څخه خوښ دي وایي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان لاسي صنایع بهر ته صادرې کړي څو د هېواد په اقتصادي وده او د افغاني کلتور د ښکلا په برخه کې مرسته کړې وي.